السلام علیکم. نن زه د سلطان فضا سره ولاړه یم. ستاسو د ټولو کمنټس ما وکتل، ډیر زیات کمنټس وو، نو په دې وجه ما ټولو ته ریپلای نشو درکولی. نو غوښتل مې چې یوه ویډیو جوړه کړم، ستاسو د ټولو شکریه ادا کړم. زما د بچي د ختم مبارکي تاسو ما ته راکړې ده، نو ستاسو د ټولو یو جهان مننه، ډیره ډیره مهرباني. او سلطان فضا به هم تاسو سره دعا سلام وکړي. السلام علیکم. ستاسو ټولو ډېره مهرباني چې تاسو چې ما ته د قرآن پاک ختم مبارکي راکړې ده، او ستاسو ټولو ډېره مهرباني. قدرمنو سلطان لږ شرمیږي ځکه چې ډومبی ځلې دی تاسو سره خبرې کوي. قدرمنو د سلطان یوه کمزوري به هم زه تاسو ته نه خیر دی، هغه خو به ټول به دې ګوري پیژني به دې چې دا سلطان فضا دی، نو ویم به ورته ضروري ده چې ورته پته ولګي. قدرمنو د سلطان کمزوري دا ده چې اتڼ ته د ټینګي نه دی، بس اتڼ یې ډېر زیات خوښ دی. او اتڼ خو زموږ او ستاسو د لر او بر د پښتنو زموږ یو رواج دی او یو کلچر دی، نو په دې خو بده خبره نه ده چې اتڼ سلطان ته ورځي او ډېر ښایسته اتڼ کوي. او نور ما دې ټولو ماشومانو ته مې وارننګ ورکړی دی، ورته مې ویلي دي چې دې فن ته به نه راځئ، د سندرو دنیا ته به نه راځئ. نور خیر دی، دا ځوانان دي، اتڼ دی، مې اتڼ خیر دی، اتڼ کوئ، خو سندرو دنیا ته به نه راځئ. زه چې په دې لندن کې دا مسافري تېروم، دا دومره تکلیف، نو په وجه د دې چې دوی د سندرو دنیا ته رانشي، صرف د دې دپاره. او قدرمنو تاسو ته هم ویم ټیک ده، هلکان خو تعلیم کوي، خو زموږ په پښتنو کې ډېر داسې دي چې هغوی په جینکو باندې تعلیم نه کوي، وایي دا جینکۍ دي، دوی به سکول ته نه ځي. نو دا زما تاسو ټولو ته یو پیغام دی چې په خپلو تورسرو هم تعلیم وکوي، زموږ د مرګ هیڅ پته نه لګي. نو چې سبا خو په خپلو خپو باندې ولاړ وي که نه، هغه فیوچر خو به یې جوړ وي که نه. نو په دې وجه زه تاسو ته وایم چې په جینکو هم تعلیم وکوي. او زما جینکۍ چې کومې دي، نو هغوی زه په سکرین ځکه نه راولم چې ما خو تاسو ته وویل چې زه هغوی نه غواړم چې سندرې ووایي، نو بیا هیڅ ضرورت نشته چې زما تورسرې په سکرین راشي. او دا خو ځوانان دي، او غوښتل مې چې تاسو ته پته ولګي چې د نازي اقبال دغه زامن دي، دی بچي دي. الحمدلله ډېر په کم عمر کې ماله الله تعالی د ګلونو غوندې بچي راکړي دي. او څوک چې د دې نعمت نه محرومه دی، الله تعالی دې هغوی ته هم نیکمله اولاد ورکړي، دا زما دعا ده. قدرمنو تاسو ته هم دعا کوم، زما بچو ته هم دعا کوئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.